د هوا په ګرمېدو سره په افغانستان کې د نورو موسمي ناروغیو ترڅنګ د ملاریا ناروغۍ پیښې هم زیاتې شوې دي. دا په کابل ښار کې د انتاني ناروغیو ملي او تخصصي روغتون دی. دې روغتون ته د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه پر ملاریا ناروغۍ اخته ناروغان راوړل کیږي او دلته یې درملنه ترسره کیږي. دکان کوم یو د ماښام باندې کور د چرانم بس په سر مې درد شو، د ملاریا ګولۍ مې واچولې. څلور ورځې خو زه د کور کې مریض وم. همداسې دوايانې خلکو یې ملاریا سو یو شی بل شی، بس همدا دوايانې راکولې. خانه د اوله تېره جمعې په ورځ زه رالم دلته، بس 12مه ورځ مې دغه دی وایي ملاریا یې ویل راته. زه د ولسوالي سیاګل نه راغلی یم، 3-4 ورځې هلته مریض وم. د معدې مرض راته پیدا شي او بیا مقصد سال هلته مې یو 4-5 سیرونه تېر کړل. ډاکټرانو راته او معاینات مې وکړ چې ته مریقه یې پکې، خو کومه نتیجه یې ورنه کړه. یو ساعت به مې دمه سازه وه، بېرته به هماغه شی بیا د شپې په 1 بجې دلته راورسولم. د انتاني ناروغیو د ملي او تخصصي روغتون ټرینر متخصص ډاکټر فرید الله عمري وایي چې په دې وروستیو کې د ملاریا ناروغۍ پیښې ډېرې شوي دي او دغه روغتون ته هره ورځ لږ تر لږه 10 پر ملاریا ناروغۍ اخته کسان راوړل کیږي. نوموړی زیاتوي چې دوی ورته پوره چمتووالی نیولی تر څو ناروغانو ته پر وخت رسېدنه وشي. په اوسط ډول 10 مشکوک ناروغان د ملاریا د ورځې موږ ته په دې ګرمۍ په موسم کې مراجعه کوي. موږ مکمل تدابیر د دې لپاره لرو. اتاقونه مو ورته بیکاره دي او همدارنګه هغه معاینات او هغه درملنه چې ورته ترسره کیږي په داخل د روغتون کې د عامه روغتیا وزارت په مرسته باندې هغه شتون لري. او فعلا موږ دغه ناروغان چې کله بستر هم کو نهایتا د 3 تر 15 ورځې پورې زموږ سره بستر وي، چې کله د روغتیايي وضعیت ښه شي بیا هغه ډسچارج کوو یا رخصت کوو. ورته مهال بیا د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د ملاریا مثبتې پیښې ډېرې شوي دي. نوموړی دغه راز زیاتوي چې د روان 2024 کال په لومړیو 6 میاشتو کې شاوخوا 50,000 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د نوموړي په خبره په ټول هیواد کې د یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو په پار د دې وزارت هڅې دوام لري. د ملاریا ناروغي یو موسمي ناروغي ده. بدبختانه چې اکثریت د اوړي موسم پر راتګ سره د هیواد په ګرمسیره سیمو کې واقعیت زیاتېږي. په تیر 2023 کال کې په لومړیو 6 میاشتو کې لموږ سره نږدې 15,000 مثبت واقعیات وو. البته سږ کال 2024 کال په لومړیو 6 میاشتو کې لموږ سره نږدې 50,000 مثبت واقعیات دي. دغه رقم ښایي چې نږدې 9% تیر کال په نسبت باندې ملاریا واقعیات زیات شوي دي. البته دې لپاره چې وقایوي تدابیر عملي شي په 2022 کال کې په ګرمسیره سیمو کې موږ نږدې 2 میلیونه ماشلوم په شخانه وویشلې. دې ترڅنګ مو عامه پوهاوی هم ترسره کړی ده. په روغتي مراکزو کې لله الهام نسبت مخکې ته ملاریا درمل شتون لري او هغه سیمې چې هلته اړتیا لیدل کېږي د وخت څخه مخکې هلته د اوړي موسم راتګ څخه وړاندې د درملو هلته د سپلای بهیر ترسره شوی ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې ملاریا یو پرازیتي انتاني ناروغي ده چې د نړۍ په تودو او نیمه تودو سیمو کې خلک ورباندې اخته کیږي او په نړیواله کچه هر کال نږدې له 300 څخه نیولې تر 500 میلیونه انسانان په ملاریا اخته کیږي. عبدالله حیدرزی، CGTN پښتو، کابل.